بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحت به مو ښه وي. زه یو ځل بیا د غزل او لنډې کیسې یوټیوب چینل څخه تاسې ته مخاطب یم. دوستو، یو ځل بیا د هغه کیسو څخه یوه ښکلې کیسه ما تاسې ته چمتو کړې ده. دغه کیسه د مور مینه ده. غواړم چې د مور مینه تاسې ته در وښیم. مور د خپل اولادونو سره څومره مینه لري او تاسې د خپل مور سره څومره مینه لرئ. نو راځم ګورم دغه کیسه درته کوم. په دغه کیسه کې د مور مینه درته بیانوم. یو ځوان د شپې ویده شو او خوب یې ولید. ګوري چې دی مړ شوی دی. لومړۍ ورځ یوه فرښته راغله او راته یې وویل، څه غواړې ځوانه؟ ما ورته وویل، اوبه غواړم. وی ویل، لاړشه هاغلته په غونډۍ وخیژه. چې کله لاړم او په غونډۍ وختم، ګورم چې یوه غاټه چونه مې مخې ته بهیږي. بیرته راغلم. درېیمه ورځ بیا فرښته راغله او وی ویل، څه غواړې ځوانه؟ بیا مې ورته وویل چې اوبه غواړم. هغې بیا راته وویل چې لاړشه هغې غونډۍ ته وخیژه او اوبه وڅکه. کله چې لاړم، ګورم چې چینه ډېره وړه شوې وه او ما ترې په مړه خېټه بیا اوبه وڅکلې. اوومه ورځ بیا فرښته راغله او وی ویل، ای ځوانه څه غواړې؟ بیا مې وویل، اوبه غواړم. هغې بیا وویل، لاړشه هغې غونډۍ ته وخیژه او اوبه ترې وڅکه. بیا مې په مړه خېټه باندې اوبه وڅکلې. هغه فرښته په 40مه ورځ بیا راغله. بیا یې وویل، هی ځوانه ووایه څه غواړې؟ ما ورته وویل چې اوبه غواړم. بیا یې راته هماغه خبره تکرار کړه چې هغه غونډۍ ته لاړ شه او اوبه وڅکه. بیا چې هغې غونډۍ ته لاړم، ګورم چې چونه ډېره کمه او یو څو څاڅکي بهیږي. کله چې هغه ځای ته ورسېدم، ګورم چې د اوبو څاڅکي ډېر کم شوي دي. بیرته راوګرځېدم او هغې څخه مې وپوښتل، دا ولې؟ هغې په ځواب کې وویل، لومړۍ ورځ ستا دوستانو، کورنۍ غړو او قوم او مور دې تا پسې وژړل. په درېیمه ورځ ستا مور او ستا دوستانو او ستا قوم تا پسې اوښکې تویې کړې. په 40مه ورځ یوازې او یوازې ستا مور تا پسې اوښکې تویې چې د تل لپاره به یې تویې کړي. کله چې راویښ شوم نو د خپلې مور لاسونه او پښې مې ښکل کړل. پوه شوم چې د مور مینه تل پاتې ده. نو د دوستانو له دغه کیسې څخه معلومیږي چې د مور مینه رښتینې ده. باید موږ خپل مور سره ډېره مینه وکړو او قدر یې وکړو. د مور او پلار قدر کول په موږ او تاسې باندې فرض دی. د مور اوښکې د تل لپاره د انسان لپاره بهیږي، که چېرته په آخرت کې وي او که چېرته په دې دنیا کې وي. ستاسې لپاره ستاسې مور یا ستاسې د مور دعاوې بس دي. راځئ د مور او پلار قدر وکړو او د هغوی هیڅ کله پرېنږدو چې چاته مجبوره شي او بېوسه شي. زموږ د دې وړې ویډیو څخه یا وړې کوچنۍ کیسې څخه که تاسې خوند اخیستی وي، نو زموږ د یوټیوب چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ او نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ تر څو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. نو کور مو ودان تر بلې کیسې پورې چې زه تاسو سره مخ کېږم. تاسې نه اجازت غواړم. د خدای په